بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستانو، په دې هیله یم چې ټول روغ جوړ اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په ایلسټریټور کې چې ده، هغه په سیف سیفز باندې تاسو ته کار کوم. فایل مینو کې ځینې نور مسایل دي او همدا ډول ورک سپیسونو باندې به کار وکړو. دوستانو ګورئ، زه راځم نیو ته او یو فایل زه ځان ته کریټ کول غواړم. فرض کړه په همدغه 500 پاینټو کې دغه فایل ما ځان ته کریټ کړلو. موږ په فوټوشاپ کې هم ورک سپیسونو باندې کار کړی. ورک سپیس دې ته ویل کېږي چې کوم کارونه موږ ترسره کوو د هغې مربوط کمانډونه موږ سره واوسیږي. یعنې څه ډول دغه محیط موږ ځان ته جوړول غواړو تر څو کومه برخه کې چې موږ ډیزاینونه کوو د هغې مربوط اپشنونه موږ سره موجود وي. دا ورک سپیسونه موږ تاسې کولی شو چې په خپله خوښه یې هم جوړ کړو. بای ډیفالټ فوټوشاپ چې کوم جوړ کړي له هغې ایلسټریټور چې کوم جوړ کړي له هغې څخه هم استفاده وکړو. تاسې به راشئ وینډو ته. اوس تاسې وګورئ دلته ما سره چې کوم ورک سپیس په دې رایټ طرف کې ده، دلته موږ سره پراپرټیز ده، د دې مربوط کمانډونه دي، لیرز ده او سویچ ده. که چېرته غواړئ چې دغه ورک سپیس ته تغییر ورکړې نو ته وینډوز ته راشه، د وینډوز څخه وروسته ورک سپیس ته راشه او زه ورته اټومیشن ورک سپیس انتخابوم. دوستانو کله چې ما ورته دا انتخاب کړ، تاسې وګورئ دلته مکمل هر څه تغییر وکړ. که چېرته دغه ورک سپیس تاسې نه په کارېږي یا نه خوښېږي نو تاسې کولی شئ چې ورک سپیس ته راشئ، اسنشل پر ځای یا اسنشل ورته انتخاب کړئ نو دا موږ سره هماغه لومړنی حالت ته راځي چې دې ته اسنشل ویل کېږي او معمولا خلک په همدغه حالت کې هم ساتي. که زه چېرته ورک سپیس ته راشم او کلاسیک اسنشل کلاسیک ورته انتخاب کړم، دوستانو دا موږ سره اسنشل کلاسیک ده. ګورئ که زه دلته راځم کلرز موږ سره دلته راغی د کلرز پینل. که زه فرض کړه دلته راځم کالر ګیټ موږ سره دلته راغی. همدا ډول ټول مکمل پینلونه دلته موږ سره لیست شو او دی پراپرټیز او دی لایبرریز. دا دغه ډول یو ورک سپیس ده ما سره. که زه چېرته دوستانو راشم او دلته ورته ورک سپیس انتخاب کړم چې لیوټ، نو دا موږ سره د لیوټ ورک سپیس ده. ګورئ هر څه دلته تغییر وکړ. همدا ډول که موږ ورک سپیس ته راشو نو دا تاسې نور خپله چک کړئ. پینټینګ ده او فرض کړه ټوپوګرافي د ویب دپاره کوم ډیزاین کوئ یا ټوپوګرافي برخه کې کوم ډیزاین تاسې کوئ، کلیک وکړئ د دې مربوط ورک سپیس تاسې ته دلته خپله راځي. یعنې دغه برخه یا دغه ډیزاین کې چې کوم شیونه او کوم کمانډونه ډېر استعمالیږي هغه تاسې ته ټول دلته لیست کوي چې وروره دغه ټوپوګرافي ډیزاین چې ته کوې دغه کمانډونه د دې نه استفاده کولی شي. یا یو کومک ده د ایلسټریټور د خوا څخه یو ډیزاینر ته سره کومک ده چې کار ورته اسانه کوي. که د ویب دپاره ته کوم ډیزاین کوې، ویب دغه څه ورته انتخاب کړي ورک سپیس، نو تاسې ته د ویب مربوط چې کوم کمانډونه په ویب ډیزاین کې استعمالیږي هغه تاسې ته دلته ټول مکمل راځي. نو دا موږ سره دوستانو د ورک سپیس مسله وه. که چېرته زه یو نیو ورک سپیس ځان ته انتخابوم، فرض کړه دغه ورک سپیس ما ځان ته راوړلو، له دې څخه وروسته ځینې یې زه ترېنه لرې کومه. فرض کړه د لایرز ته زما نه په کارېږي، زه ورته وایم دا له دې ځایه لرې کړه، صحیح ده. نو دلته زه راځم دا لرې کومه، بیخي په دې شکل یې لرې کومه، دا له دې څخه اخلم او کلوز کوم. همداسې ډول مختلف تغییرات پکې راولم، دا له دې ځایه اخلم او لرې کومه. یعنې مختلف تغییرات ما پکې راوستل، ځان ته مې په کسټم شکل باندې یو ورک سپیس جوړ کړ. اوس دا ځان سره سیف کومه. دوستانو تاسې به چېرته راشئ؟ تاسې به راشئ وینډو ته، د وینډو څخه وروسته ورک سپیس ته نیو ورک سپیس به ورته انتخاب کړئ او دلته به ورته ولیکئ چې دا به زه انګلیسي ته واړوم چې مای ورک سپیس. صحیح ده، داسې یو خبره مې ورته ولیکه اوکې مه که. نو دا ما په کسټم شکل باندې ځان ته جوړ کړ. هر کله چې دغه ورک سپیس زه ځان ته راوستل غواړم، اوس خو تیار پکې قرار لرم، که چېرته دا پروګرام بند کړم او بل ورک سپیس کې اوسېږم بیا اوپن کړم، نو تاسې دوستانو کولی شئ چې وینډو ته راشئ، د وینډو څخه وروسته ورک سپیس ته راشئ. دلته ګورئ د مای ورک سپیس په نوم باندې ما سره ورک سپیس اضافه شوی. که چېرته زه نیو ورک سپیس ته راشم بل ورک سپیس هم ځان ته اضافه کولی شم، او که بیا غواړم چې دا موجوده ورک سپیس یا 2 3 4 ورک سپیس چې ما ځان ته په کسټم شکل جوړ کړي او هغه ډیلیټول غواړم، بیا به منیج ورک سپیس ته راشئ. تاسې اوس ما سره دستي د مای ورک سپیس په نوم یو شته دی.
په دې چې کلیک کوم او دا څنګه کوم ډیلیټوم او یس کوم. دوستانو دا ورک سپیس ما څنګه کله منځه یوړل. زه اوس راځم دوباره ورک سپیس ته، د هغې څخه وروسته زه ورته وایم دا اسینشلز ما ته راوله. ګورئ ما ته بېرته څنګه شو، زما ورک سپیس اسینشل ته راغی. نو تاسو په دغه ترتیب کولی شئ چې ځان ته څه وکړئ، ورک سپیسونه اضافه کړئ او رایې ولئ او یا یې هم په کسټم شکل جوړ کړئ. مې ورک سپیس په نوم چې کوم یو ما جوړ کړی و هغه اوس له دې ځایه څه شو، لرې شو. مخکې ریسیټ مای ورک سپیس په نوم دلته چې ما کوم جوړ کړی و راغلی و اپشن، اوس نشته. ولې؟ ځکه چې ما ډیلیټ کړ. نو په دغه ترتیب سره موږ کولی شو چې ورک سپیس ځان ته تنظیم کړو او اجسټ کړو. بله مسله، کله هم چې تاسې ډیزاین کوئ، په ډیزاین کې ډېر زیات چې استعمالیږي موږ سره هغه ریکټانګولر ټول ده او د دې ریکټانګولر ټول تر څنګ چې کوم وکتور تاسې چې ته ګورئ، که په دې کلیک وکړئ تاسې سره د دې مختلف نور رقمونه هم راځي. راوندډ ریکټانګل ټول ده، الیپس ده، پولیګون ده، سټار ده، مختلف دي. خو نن یوازې په دغه ریکټانګل ټول باندې تاسو ته کار کوم. د دې شارټکټ دی ایم. کله چې ایم تاسې پریس کړئ په کیبورډ کې تاسو سره دغه ریکټانګل ټول فعاله کیږي. که زه لیفټ کلیک پریس کړم، ګورئ دوستانو ما سره څه کیږي، په دغه شکل باندې یو ریکټانګل کریټ کیږي. کله چې دغه ریکټانګل ما سره کریټ شو، که زه غواړم بل ریکټانګل هم کریټ کړم، دلته کلیک کوم او له دې ځایه هم بل ریکټانګل زه کریټ کولی شم. خو که چېرته د دې ریکټانګل تر څنګ زه غواړم چې د سایز یا اندازه ورکولو په اساس باندې ځان ته بل ریکټانګل کریټ کړم، نو زه دلته د باندې یو کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړم ما ته ریکټانګل دغه کوچنی وینډو خلاصېږي. ما ته وایي په کومه اندازه باندې ته غواړې چې بل ریکټانګل ځان ته جوړ کړې. زه ورته وایم داسې کار وکړه چې 100 پاینټه په 100 پاینټو کې ما ته څه یو بل ریکټانګل هم څنګه کریټ کړه، جوړ کړه. چوکۍ مې کړ، دا موږ سره جوړ شو. که زه اوس د باندې کلیک وکړم بل جوړوم، په کومه اندازه یې جوړوم، ورته وایم 50 پاینټه په 50 پاینټو کې. او دا څنګه کوم؟ اوکې کوم. ګورئ دوستانو ما ته جوړ شو. یعنې په کسټم شکل یعنې انډیویډوال شکل باندې هم کولی شو. که چېرته موږ یو انتخاب کړو د باندې مو کلیک کړه، دغه ځیز کې هم بیا موږ سایز ورکولی شو، بل جوړولی شو. که بیا ډیلیټوئ هماغه ورته انتخاب کړئ کیبورډ نه، تاسې ورته څه ډیلیټ پریس کړئ ډیلیټېږي. اوس دا دی زه دا انتخابوم، وي پریس کوم، چې کله مې وي پریس کړم موف ټول انتخابي، په دې سره یې سلیکټوم، دا هم سلیکټوم او ډیلیټوم، همدا ډول دغه هم سلیکټوم او ډیلیټوم. او که چېرته ټول په یو ځل تاسې ډیلیټول غواړئ، زه ایم پریس کوم، ریکټانګولر ټول ما سره فعاله شو. دوستانو ما څو دانې دلته څنګه کریټ کړلو. زه دا ټول څنګه کوم؟ په یو ځل کلوز کول غواړم. تاسې به فایل ته راشئ، د فایل څخه وروسته به تاسې ته راشئ کلوز آل ته، او بیا به ورته څنګه کوئ؟ یس کوئ. چې کله مې یس کړه، وایي دا لومړی ځان سره سیف کړي، بیا به یې موږ درته کلوز کړو. خو که زه چېرته راشم فایل ته او د فایل څخه وروسته الټ کنټرول شفټ ډبلیو د دې شارټکټ ده، زه ورته ما ته وایي چې سیف چینجز ټو د ایلیسټریټور ډاکومنټ، وایي دا چینجز څنګه که سیف که؟ زه ورته وایم نو مې سیف کوه. دوستانو پرته له دې چې زه یې سیف کړم، هغه یې ټول راته څنګه کړه؟ کلوز کړلو. زه بیا هم راځم کریټ ته، او د کریټ څخه وروسته 500 پاینټو کې زه بیا هم یو فایل ځان ته ایجادوم. کله دوستانو چې تاسې ریکټانګولر ټول انتخاب که زه په لیفټ کلیک سره یو ریکټانګل ځان ته ډرا کړم، نو ما سره ډرا شو. او که زه وغواړم چې په دغه شکل یې ډرا کړم هم ډرا کېږي. یعنې هر رقم چې زما خوښه وه په هماغه رقم یې زه ډرا کولی شم. خو که چېرته زه د دې سره بیا څه وکړم، شفټ لیفټ کلیک سره زه ریکټانګل ډرا کوم، بیا زما په خوښه نه کېږي. دا هیډ او ویډ چې هیډ چې څومره و د هماغه اندازه ویډ یې هم راځي، چې ویډ یې څومره و په هماغه اندازه هیډ یې هم راځي. یعنې دواړه په یو حالت کې سره لویایي تاسې ته چې کله شفټ ونیسو. که چېرته زه دلته یو ریکټانګل ډرا کړم او دا ریکټانګل موږ سره چې دی زموږ د سایز څخه د باندې وتلو او زه یې غواړم منځ ته راوړم، تاسې لیفټ کلیک سره سپیس بټن هم پریس ونیسئ. ګوره هر ځای کې چې اوس ستاسې خوښه او دا تاسې ایښودلی شئ، دلته یې ږدئ، دلته یې ږدئ، دلته یې ږدئ، هر ځای کې چې ستاسې خوښه او تاسې کولی شئ چې هغه څنګه کړئ؟ ځای په ځای کړئ او کېږدئ. نو دا موږ سره د ریکټانګل مربوط یو څو اپشنونه او څو خبرې وې چې په دغه ترتیب سره موږ تاسې کولی شو ریکټانګل څنګه کړو؟ کریټ کړو ځان ته.
کله هم دوستانو چې موږ یو ریکټنګل کریټ کوو دلته موږ سره چې دی د هغې پراپرټیز راځي. فوټوشاپ کې موږ سره کمانډونه وو ولې دې کې کمانډونه ډېر زیات دي او اسانه دي. زه دې ته رنګ ورکول غواړم اپیرنس فیل ته راځم او ورته وایم دې ته یو سور رنګ ورکړه. ګورې سور رنګ ورکړه. زه دا ورته انتخابوم او ورته وایم چې یاره دې ته شین رنګ ورکړه. ګورې دا موږ سره شین رنګ شو. دا ما سره انتخاب شوی نه دی. وي زه پرېس کوم وي او له هغې څخه وروسته دا ورته انتخابوم. ورته وایم دې ته چې دی سور رنګ ورکړه. همدا ډول دلته زه راځم کلیک کوم او دې ته هم یو رنګ ورکوم. څه ډول رنګ ورکوې؟ فرض کړه ورته دغه ډول یو رنګ ورکوم. چې کله مې دې ته دا رنګ ورکړه دا ورته انتخابوم او ورته وایم دې ته هم یو رنګ ورکړه. ګورې دې ته ما زیړ رنګ ورکړه او یا هم فرض کړه دې ته هم شین رنګ ورکوم. همدا ډول فرض کړه زه دا ورته انتخابوم یا دا سور رنګ به ورته انتخاب کړم سټروک ورته ورکوم. سټروک چې دی دغه د باندې کم خط چې دی د دې پیړوالي ته ویل کېږي. څومره سټروک ورته ورکوې؟ زه ورته وایم 4. ګورې دا موږ سره سټروک شو. نو په دغه شکل باندې سټروک ورکولی شو. سټروک رنګ بدلومه څه ډول رنګ ورته ورکوې؟ زه ورته وایم یاره رنګ یې په دغه شکل کړه. اوپیسیټي کمی زیاتی نو دغه سهولت هم دلته شته. همدا ډول الاینمنټ ترتیبوي. دا ټول شیونه انشاءالله بیا راتلونکي درسونو کې وایو. نو کله چې موږ تاسې ریکټانګولر یا هر ټول دې څخه موږ راخلو د هغې مربوط اپشنونه ټول موږ سره دلته هم راځي په پراپرټیز کې آپشن بار کې هم راځي. نو موږ تاسې کولی شو چې ورڅخه استفاده وکړو. زه اوس غواړم دا ټول څنګه کړمه مکمل زه دا کلوز کړمه. کنټرول ای سره زه دا ټول انتخابوم او ډیلیټ پریس کوم. دا هر څه موږ سره څنګه شو ډیلیټ شو. یعنې کنټرول ای سره انتخابوم او ډیلیټ سره مکمل ډیلیټ کوم او که ټول مکمل کلوز کوو د فایل څخه یې کلوز کولی شو. او یا هم راځو په آلټ کنټرول ډبلیو دا پریس کوم مکمل موږ سره هر څه بندوي. زه به راشم یو ریکټنګل به زه ځان ته ډرا کړم. فرض کړه زه یو ریکټنګل په دغه شکل ډرا کوم شفټ سره او له دې وروسته چې دا کار ما وکړ وي پریس کوم چې تر څو دا ما سره څنګه شي موف ټول ما سره آن شي. زه دا په دغه اندازه سره راولم. صحیح ده. او لږ به زه نور هم څنګه کړم دا به لږ نور هم زه لوی کړم په دغه اندازه به یې لوی کړم او دا به بیا دغه ساحه کې کېږدم. له دې څخه وروسته چې دا کار ما وکړه فرض کړه راځم یو الیپس راخلم او شفت سره زه دغه الیپس هم څنګه کوم ځان ته ډرا کوم. عین تر دغه ځایه به زه دا ځان ته ډرا کوم وي پریس کوم دا فرض کړه دغه ځای ته راولم او له دې وروسته د دې فیل چې دی زه شین کوم. شین نه سپین به یې کړو. دا ما سره څنګه شو سپین شو. بیا وروسته د دې کې نور تغییرات هم راوستلی شو. فرض مثال چې دا څنګه منځته راولو نور خو فقط زما هدف دا دی فرض کړه دغسې یو ډیزاین ما وکړه. دا ډیزاین زه غواړم اوس ځان سره سیف کړم. چې کله زه غواړم دا ډیزاین ځان سره سیف کړم تاسې به فایل ته راشئ د فایل څخه وروسته به سیف ته راشئ. چې کله دوستانو موږ سیف ته راځو دلته هم یو څو خبرې لرو. زه ورته وایم دغه فایل ما سره ډیسکټاپ کې سیف کړه او نوم ورته ورکړه فرض کړه مای ډیزاین. دوستانو دې ته ما مای ډیزاین نوم ورکړه. دلته وایي فارمټ انتخاب کړه. دغه فایل څه ډول غواړې ځان سره سیف کړي. که زه چېرته اډوب السټریټور ډاټ ای آی ورته انتخاب کړم دا د السټریټور په فارمټ کې ما سره سیف کېږي. هر کله اوپن کولی شم او تغییرات پکې راوستلی شم. فرض کړه زه په همدغه فارمټ باندې زه دا ځان سره څنګه کوم سیف کوم او زه سیف پریس کوم. چې کله مې دوستانو سیف پریس کړم ما سره دغسې یو بله وینډو هم خلاصیږي. په دې وینډو کې ما ته وایي چې دا په کوم ورژن کې غواړئ چې سیف کړي. د السټریټور مختلف ورژنونه دي. زه ورته وایم دغه 2020 یا د دې د پاسه ورژن چې دی په همدې کې سیف کړه. چې کله مې دا ورته انتخاب کړه دلته یو څو اپشنونه هم لري. دلته فنډونه دي وایي فنډ د 1 څخه تر 100 پورې په کومه اندازه پکې امبیډ کړم. دا معمولا تاسې ورته سره انتخاب کوئ. کریټ پی ډي اف کمپیټیبل فایل دغه چې ته غواړې ځان سره سیف کړي دغه فایل دغه ډیزاین چې تا جوړ کړی د دې یو پی ډي اف هم درته درکړو. یعنې هم السټریټور فارمټ کې درته سیف کوم پی ډي اف هم تاسې ته درکړم که نه که چک آن درکوي که نه 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 ورکوي. زه ورته وایم یو پی ډي اف هم راته جوړ کړه. او یوز کمپریشن چې دی د دې څخه هدف دا دی چې دا فایل درته کمپریس هم کړو. زه ورته وایم بلې دغه کار هم وکړه. زه دوستانو دا اوکې کوم چې کله مې اوکې که فایل ما سره څنګه شو سیف شو چېرته کوم لوکیشن چې ما انتخاب کړی ورته. ګورې د مای ډیزاین په نوم باندې فایل څنګه شوی ما سره دلته سیف شوی ده. زه راځم دلته بیا هم
فایل ته چې کله خپل فایل مې اوپن کړ زه دوباره راځم سیف اس ته چې کله سیف اس ته راغلم دلته ما سره څه نورې خبرې هم شته ډیسکټاپ زه ورته انتخابوم ورته وایم د هغې فایل نوم چې دی همدغه نوم ورته ورکړي او 02 ورته اضافه کوم خو دا ځل فارمټ څنګه که پی ډي اف یې که پی ډي اف خو موږ تاسې پیژنو یا هم فرض که پی ډي اف به زه ورته انتخاب کوم او دا څنګه کوم سیف کوم چې کله مې دا سیف که تاسې وګورئ په سیف پی ډي اف بیا هم ورته وهم او دا منیمایز کوم ګورئ د دې پی ډي اف هم موږ سره څنګه شو سیف شو که زه ډبل کلیک کوم هماغه زما ډیزاین پی ډي اف شکل کې ماته اوپن کېږي زه دا بیرته کلوز کوم راځم السټریټر اوپن کوم او بیا فایل ته راځم او بیا سیف اس ته راځم دا ځل زه ورته وایم چې دا ما سره سیف که السټریټر ای پی اس فارمټ کې ډاټ ای پی اس فارمټ کې سیف کړه کله چې موږ تاسو یو فایل د ای پی اس فارمټ کې دوستانو سیف کوو ځان سره د ګرافیک ډیزاین مربوط که کوم بل پروګرام اوسېږي هغې کې اوپن کولی شو مثلا ان ډیزاین کې بیا اوپن کولی شو زه دا ورته انتخابوم او څنګه کوم سیف کوم موږ سره څنګه کېږي سیف کېږي ځای به ورته تاسې انتخاب کړئ هماغه ځای کې دا څنګه کېږي سیف کېږي خو زه اوس نه غواړم چې په دې فارمټ کې سیف کړم که چېرته زه ورته السټریټور ټمپلیټ انتخاب کړم دا ګورې څه کار کوي موږ سره زه به دا کلوز کړم دغه کم یو فایل چې ما اوپن کړی دا هم زه غواړم کلوز کړم موږ سره ځینې ټمپلیټونه خپله دغه السټریټور کې بای ډیفالټ اډوب کمپنۍ جوړ کړی ده زه هغې څخه استفاده کوم راځم فایل ته د فایل څخه وروسته زه غواړم چې یو ټمپلیټ ځان سره اوپن کړم نیو فرام ټمپلیټ ورته انتخابوم ما سره یو فولډر ماته یو بلانک ټمپلیټ فولډر ماته راکوي په دې ډبل کلیک کوم چې ډبل کلیک مې وکړ ما سره یو څه ګورئ سی ډي کیسز دی باکسز دی بینر ان پریزنټیشن دی دا مختلف فارمټونه دي زه ورته وایم یاره بینر ایډس په نوم باندې یا بینر پریزنټیشن دا ټمپلیټ ماته اوپن کړه چې کله زه نیو باندې کلیک کوم دا موږ سره څنګه کېږي اوپن کېږي وایي ته کولی شي بینر په دغه سایز کې جوړ کړې په دې سایز کې جوړ کړې په دې سایز کې جوړ کړې بیا کولی شي چې ته دا ځان سره څنګه کې زوم هم کې کنټرول پلس بټنه کیبورډ کې وهئ زوم کېږي کنټرول ماینس یا منفي تاسې کیبورډ کې وهئ دا څنګه کېږي کوچنی کېږي کولی شي چې تاسې راشئ له دې ځای څخه هم فټ ټو سکرین یې کړي فرض کړئ یو انتخاب کړئ فټ ټو سکرین کې به دې کې خپل ډیزاین وکړئ یا کنټرول ماینس انتخاب کړئ او دا کوچنی کړئ یاره زه ورته وایم دا ټمپلیټ خو زما خوښ نه شو زه دا څنګه کوم کلوز کوم یو بل د شته ټمپلیټونو څخه اوپن کول غواړم نیو ته راځم نیو فرام ټمپلیټ ورته انتخابوم له دې څخه وروسته بلینک ته راځم کله دوستانو چې بلینک ته راغلم بزنس کارت ټمپلیټ زما په کار ده نیو باندې کلیک کوم دغه ټمپلیټ ماته اوپن کېږي ګورئ دا ټمپلیټونه دي اندازې دي نو په دغه شکل باندې موږ تاسو یو شته ټمپلیټ اوپن کولی شو اوس خبره دا ده چې زه غواړم ځان ته په خپل یو ټمپلیټ جوړ کړم او ځان سره یې ټمپلیټ سیف کړم چې هر ځای کې زه غواړم بیرته اوپن کولی وشم زه کریټ نیو ته راځم او له هغې څخه وروسته یو اندازه ورته انتخابوم سایز ورکوم او دا ځان سره کریټ کوم چې کله دوستانو ما دا ځان سره کریټ کړه زه راځم ریکټینګل راخلم صحیح دی ریکټینګل مې راواخیسته فرض که زه ورته وایم دغه یو ټمپلیټ دی زما زه په دغه شکل جوړوم او هر کله چې زما ضرورت و نو دا به ما سره تیار از ټمپلیټ څنګه وي سیف به زه د همدې څخه څنګه کوم استفاده کوم دا یو ټمپلیټ زه ځان ته په کسټم شکل جوړوم کم یو چې شته ټمپلیټونه د اډوب السټریټور دي هغه زما خوښ نه شو دغسې یو ټمپلیټ ما ځان ته په خپله جوړ کړو زه دا اوس ځان سره سیف کوم خو از ټمپلیټ یې ځان سره سیف کوم دا به څه ډول سیف کړو راځو دلته سیف از کاپي نه زه ورته وایم سیف از ټمپلیټ دا از ټمپلیټ ما سره څنګه که سیف که چېرته یې سره سیف کړم دلته ورته تاسې لوکیشن انتخاب کړئ فرض کړم دا ډیسکټاپ به صحیح چې بیا په اسانۍ وکړو ډیسکټاپ ورته انتخابوم نوم ورته ورکوو او دلته راځو دلته ورته دا هم ټمپلیټ انتخابوو او سیف مې کړ چې کله دوستانو ما سره سیف شو زه دا منیمایز کوم تاسې وګورئ د انټایټل 12 په نوم باندې موږ سره دا ټمپلیټ څنګه شو سیف شوی که زه ډبل کلیک پرې وکړم دا ما سره ټمپلیټ اوپن کېږي نو په دغه شکل باندې موږ تاسې کولی شو چې یو ټمپلیټ هم ځان ته جوړ کړو د نن دپاره همدغومره درس کافي دی ځکه زموږ ویډیو لږه اوږده شوه تقریبا 20 دقیقو ته رسېږي تاسې په وینډو کې ورک سپیس باندې کار وکړئ همدا ډول په فایل کې تاسې کولی شئ چې سیف از کلوز آل
او همدا ډول اوپن نیو فرام ټمپلیټ په دغه مواردو کار وکړئ او ریکټنګل سره ځان اشنا کړئ. په دې هیله یم چې له دغه درس څخه مو هم یو څه برداشت کړی اوسي، یو څه مو ترې نقص کړی اوسي. انشاءالله راتلونکي درسونو کې قدم په قدم مخته ځو تر څو موږ دغه مرحلې ته ورسېږو چې کله یو ډیزاین زموږ ضرورت کېږي چې په خپله په ارامه ورته کښېنو، ډېر ښایسته او ښکلی کریټیو ډیزاینونه وکړو.